د نیمګړې مینې سفر لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د نیمګړې مینې سفر لنډې کیسې وروستۍ او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې وروستۍ برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. لیکوال سمیع الله ایوبي. ما ورو دا ومنله چې زما کیسه له هغې سره پای ته رسېدلې، خو زما ژوند لا هم روان دی. دا یو داسې فکر و چې ما مخکې هیڅکله نه و منلی. بل سهار ما یوه نوې پریکړه وکړه. ومې غوښتل چې خپل ژوند بیرته جوړ کړم، نه د چا لپاره بلکې د خپل ځان لپاره. دا کار اسانه نه و، ځکه چې ما خپل ډیر وخت یوازې په یادونو کې تیر کړی و. ما خپل زاړه کتابونه راټول کړل، خپل یادښتونه مې منظم کړل او ځان ته مې یو نوی هدف وټاکه. ما غوښتل هغه انسان بیرته پیدا کړم چې یو وخت مې و. په لومړیو ورځو کې ډیر ستونزمن و، ذهن به مې تل تیرو خاطرو ته تللو، خو ما ځان مجبور کړ چې تمرکز وساتم. هر ځل چې به مې ذهن بیرته تللو، ما به ځان ته وویل بس نور نه. دا یو اوږد سفر و، خو ما پرې پیل کړی و. ورو ورو ما د ژوند کوچنۍ خوښي بیرته احساس کړه. یو ساده قدم وهل، یو کتاب لوستل، یا د مور سره یو څو خبرې کول، دا ټول هغه شیانو چې ما مخکې له پامه غورځولي وو. ما احساس کړه چې ژوند تل لویو پیښو پورې تړلی نه دی، بلکې په کوچنیو لحظو کې هم معنا پیدا کوي. دا یو نوی فکر و چې زما په ذهن کې ځای و. یوه ورځ مې د خپل ځان لپاره چای جوړ کړ او د کور په بام کېناستم. اسمان ته مې وکتل او د اوږدې مودې وروسته مې یو ډول سکون احساس کړ. دا سکون کامل نه و، خو دا یو پیل و. یوه ورځ مې یو پخوانی ملګری راته راغی. هغه چې زما حالت یې لیدلی و، هڅه یې کوله چې ما بیرته ټولنې ته راولي. هغه راته وویل ته باید ځان بندي نه کړې، ژوند ته راووځه. په لومړي سر کې مې زړه نه و، خو د هغه په ټینګار سره مې ورسره ومنله. موږ یو ځای بهر ووتلو، د ښار په کوڅو کې وګرځېدو او له ډېر وخت وروسته مې د خلکو شور او ژوند احساس کړ. که څه هم زه لا هم په خپل فکر کې ډوب وم، خو دا تجربه راته نوې وه. ما احساس کړ چې نړۍ لا هم روانه ده، که زه ورسره یم او که نه. دا ورځ زما لپاره یو کوچنی بدلون و. ورو ورو ما زده کړل چې څنګه خپل درد وزغمم. دا درد لا هم زما برخه و، خو نور یې زما پر ژوند بشپړ واک نه درلود. ما ځان ته یو اصول جوړ کړ: زه به تیر نه هیروم، خو اجازه به هم نه ورکوم چې زما راتلونکی له منځه یوسي. دا جمله زما لپاره یو ډول قوت شوه. هر ځل چې به مې زړه کمزوری شو، ما به دا جمله تکرار کړه. زه پوه شوم چې ژوند تل زموږ د غوښتنو سره سم نه وي، خو موږ کولی شو چې له خپلو حالاتو سره ځان عیار کړو. او همدلته زما د ژوند نوې مرحله پیل شوه. هغه نوې مرحله چې ما پیل کړې وه، په لومړیو کې ډېره نازکه وه، لکه یو ماشوم چې تازه قدم اخلي. زه هم د ژوند په لاره کې ورو ورو مخ ته روان وم. هره ورځ به مې ځان ته یو کوچنی هدف ټاکه او هڅه مې کوله چې هغه پوره کړم. زه به سهار وختي پاڅېدم، لږ به مې قدم وواهه، بیا به مې کتاب ته وخت ورکاوه. که څه هم تمرکز مې لا هم پوره نه و، خو ما ځان مجبور کړ چې لږ تر لږه له هغه تیر ژوند څخه بهر راووځم چې ما پکې ځان بندي کړی و. یوه ورځ مې په خپل ځان کې دا بدلون احساس کړ چې زه نور د تیر هر یاد په اورېدو سره نه ماتېږم. درد لا هم و، خو ما ورسره ژوند کول زده کول پیل کړي وو. دا یو ډېر مهم بدلون و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې زه له درد څخه نه تښتېدم، بلکې ورسره مخامخ کېدم. یوه ورځ مې د خپل زوړ ښوونځي مخې ته تېرېدم، هلته چې یو وخت به مې د راتلونکي خوبونه لیدل، اوس بیا زما مخې ته ولاړ و. زه یو څه ودرېدم او هغه دروازه مې په غور وکتله. زړه مې وویل دلته دې هر څه پیل کړي وو. زه دننه لاړم. زاړه ټولګي، هغه چوکۍ، هغه تختې، هر څه مې د تیر ژوند کیسې کولې. ما د خپل ځان پخوانی حالت په ذهن کې راوګرځاوه، هغه هلک چې د مینې تر مخه یوازې د زده کړو فکر درلود. ما په زړه کې ژوره ساه واخیسته. بیا مې له ځان سره وویل شاید اوس هم لا وختي وي. دا فکر راته یو نوی قوت راکړ. له همغې ورځې وروسته ما خپله پخوانۍ لاره بیرته راواخیسته. ما پریکړه وکړه چې خپل درسونه بیرته پیل کړم، که څه هم کلونه تیر شوي وو، خو زما هیله لا هم په زړه کې ژوندی وه.
په پیل کې ډیره سخته وه، زه له نورو شاته پاتې شوی وم او کله کله به مې ځان کمزوری احساساوه. خو ما دا ومنله چې هر څوک خپله لاره لري او زما لاره یوازې لږ اوږده شوې وه. زه به ډیر وخت د کتابونو ترمنځ تیروم او ورو ورو مې ذهن بیرته روښانه کېده. دا کار یوازې د زده کړې لپاره نه و، بلکې د ځان د بیا موندلو لپاره و. ما احساس کړه چې زه بیا خپل ځان ته نږدې کېږم. یو ورځ کله چې زه له زده کړې ستړی شوی وم، ما یو کاغذ راواخیست او پکې مې خپل احساسات ولیکل. ما د زړه ټول درد، ټول یادونه او ټولې خبرې چې مې چاته نه وې کړي په هغه کاغذ کې واچولې. کله چې مې لیکنه ختمه کړه، یو عجیبه سکون مې احساس کړ، داسې لکه زړه مې لږ سپک شوی وي. زه پوه شوم چې ځینې خبرې باید وویل شي، که څه هم یوازې په کاغذ کې وي. ما هغه کاغذ وساته. دا زما د درد یوه نښه وه، خو ورسره زما د قوت نښه هم شوه. له همغې ورځې وروسته ما لیکل خپل عادت کړل. وخت ورو ورو تېرېده او زه بدلېدم. هغه هلک چې یو وخت یوازې د یوې مینې په خاطر خپل ټول ژوند بدل کړی و، اوس یو داسې انسان کېده چې خپل ځان یې بیرته جوړاوه. ما لا هم هغې ته کله کله فکر کاوه، خو دا فکر نور دومره دروند نه و. دا یوازې یوه خاطره وه، یو فصل و چې تیر شوی. یو ورځ مې ځان ته وکتل او مسکا مې وکړه. دا مسکا بشپړه نه وه، خو رښتینې وه. زه پوه شوم چې که څه هم ځینې کیسې نیمګړې پاتې شي، خو ژوند بیا هم دوام لري او انسان کولی شي له ماتېدو وروسته بیا جوړ شي. له هغه وخته چې ما لیکل پیل کړي وو، زما دننه نړۍ ورو ورو بدلېده. ما احساس کړه چې هر هغه درد چې ما کلونه په زړه کې ساتلی وو، اوس په الفاظو کې راوتلی شي. دا الفاظ یوازې جملې نه وې، بلکې زما د زړه چیغې وې. هر ماښام به مې یو څو کرښې لیکلې. کله به مې د تیر په اړه ولیکل، کله به مې د اوسني حالت په اړه، او کله به مې د راتلونکي په اړه خپلې هیلې بیانولې. دا لیکنې ما ته داسې سکون راکاوه لکه یو څوک چې له دروند بار څخه خلاص شي. یو ورځ مې له ځان سره وویل که زه خپله کیسه ولیکم، شاید نور هم تر یو څه زده کړي. دا فکر راته نوې معنا راکړه چې زما درد بې ګټې نه دی. ما خپلې لیکنې یو ځای راټولې کړې. کله چې مې ټولې یو ځای ولوستلې، حیران شوم چې دا ټول احساسات زما له زړه راوتلي دي. دا یو ډول د ځان پیژندنې سفر و. زه نور یوازې یو غمجن انسان نه وم، بلکې یو داسې څوک وم چې خپل درد یې په هنر بدل کړی و. دا بدلون که څه هم ورو و، خو ژور و. ما پرېکړه وکړه چې خپلې لیکنې له نورو سره هم شریکې کړم. په لومړي سر کې لږ وېرېدلم، خو بیا مې ځان ته وویل هیڅ شی د پټولو نه دی. دا زما د جرأت لومړی ګام و. کله چې خلکو زما لیکنې ولوستلې، ځینو راته وویل چې دوی هم داسې احساسات لري. ځینو وویل چې زما کیسه زړه ته نږدې ده، او ځینو بیا راته دعاوې وکړې. دا زما لپاره یو نوی احساس و. زه پوه شوم چې زه یوازې نه یم، او نه یوازې زه داسې درد لرم. نړۍ له داسې کیسو ډکه ده چې څوک یې نه وایي. ما احساس کړه چې زما کیسه یوازې زما نه ده، بلکې د ډیرو خلکو کیسه ده. دا فکر راته قوت راکړ چې نور هم مخ ته لاړ شم. یو ماښام کله چې زه یوازې ناست وم، ناڅاپه مې د هغې په اړه فکر وکړ، خو دا ځل احساس مې بل ډول و. مخکې به مې یوازې درد احساس کاوه، خو اوس مې یو ډول سکون هم ورسره و. ما له ځان سره وویل هغه هم خپل ژوند لري لکه څنګه چې زه لرم. دا منل ډیر وخت واخیست، خو بالاخره مې دا رښتیا ومنل. دا منل زما لپاره د ازادۍ په شان. زه نور د هغې په بند کې نه وم، بلکې خپل ژوند ته مې بیرته راستون شوی وم. وخت تېرېده او زه ورځ تر بلې پخېدم. ما زده کړل چې څنګه له خپل تیر سره سوله وکړم. دا سوله کامله نه وه، خو کافي وه چې زه مخکې لاړ شم. مور مې چې دا بدلون ولیده ډېره خوشحاله شوه. هغې راته وویل زویه، ته بیرته هغه پخوانی نه شوې، بلکې تر هغه هم قوي شوې. ما د هغې خبرې واورېدې او مسکا مې وکړه، ځکه چې دا رښتیا وو، زه بدل شوی وم. خو دا بدلون زما د ماتېدو نتیجه نه، بلکې زما د بیا جوړېدو نښه وه. او همدلته زما د ژوند کیسه یوه نوي فصل ته داخلېده. د ژوند دا نوی فصل چې ما پیل کړی وو، یوازې د ځان د جوړولو نه و، بلکې د ځان د پیژندلو سفر هم و. ما ورو ورو دا درک کړه چې انسان کله کله تر ټولو زیات هغه وخت وده کوي کله چې مات شي. زه به اوس ډېر وخت د خپل فکر سره تیروم، خو دا فکرونه نور هغه زاړه، درانه او تکراري نه وو.
دا فکرونه اوس له پوښتنو ډک وو. ولې ژوند داسې دی؟ ولې ځینې اړیکې نیمګړې پاتې کیږي او انسان څنګه کولی شي چې بیا هم مخ ته لاړ شي؟ ما د دې پوښتنو لپاره ساده جوابونه ونه موندل، خو ما زده کړل چې ځینې وختونه پوښتنې خپله مهمې وي، نه ځوابونه. یو ورځ زه یو ځای ناستم چې یو ځوان هلک زما تر څنګ راغی. هغه ډیر خفه ښکارېده. لږ وخت وروسته یې له ما سره خبرې پیل کړې او خپله کیسه یې راته وکړه. هغه هم د مینې په درد اخته و. ما په آرامۍ سره د هغه خبرې واورېدې. ما د هغه په سترګو کې هغه درد ولیده چې یو وخت زما په سترګو کې و. ما هڅه وکړه چې هغه ته څه ووایم، خو ما ورته یوازې دومره وویل: وخت در سره مرسته کوي، خو ته باید ځان پرې نږدې. هغه زما خبرې واورېدې او په پای کې یوه خوږه مسکا وکړه. په همغه لحظه کې ما احساس کړ چې زما درد اوس د بل چا لپاره یو درس ګرځېدلی. له هغې ورځې وروسته ما دا احساس نور هم قوي شو چې زه کولی شم د نورو لپاره یو څه وکړم. زه نور یوازې د خپل ژوند په اړه نه وم، بلکې د نورو احساساتو ته هم ارزښت ورکړم. ما خپل لیکل نور هم جدي کړل. ما هڅه کوله چې داسې کیسې ولیکم چې خلک پکې ځان وویني او له هغه څه زده کړي چې ما تجربه کړي وو. هره جمله چې مې لیکله زما د زړه یوه برخه وه او دا لیکنې ورو ورو زما د ژوند یوه مهمه برخه شوه. یوه شپه کله چې زه یوازې ناست وم، ما د خپل تیر ژوند ټولې صحنې په ذهن کې راوګرځولې. له هغې لومړۍ ورځې چې ما هغه لیدلې وه تر هغې ورځې چې ما هغه له لاسه ورکړه. خو دا ځل مې دا صحنې په بل نظر وکتلې. ما نور یوازې درد نه لیده، بلکې یو سفر مې پکې ولید. یو داسې سفر چې زه له یوه ساده هلک څخه یو پوخ انسان ته بدل کړی وم. ما له ځان سره وویل که دا هر څه نه وای، زه به نن دا نه وم چې یم. دا فکر راته یو ژور سکون راکړ. اوس کله چې زه خپل ژوند ته ګورم، زه هغه درد نه انکار کوم چې ما تیر کړی، خو زه پرې ویاړم هم، ځکه چې همدغه درد ما ته قوت راکړ، صبر یې را زده کړ او ما ته د ژوند اصلي معنا وښوده. زه لا هم کله کله د هغې یاد ته ځم، خو دا یاد نور ما نه ماتوي. دا یوازې یوه برخه ده، نه ټوله کیسه. ما زده کړل چې مینه تل د ترلاسه کولو نوم نه دی، بلکې کله کله د پرېښودلو، منلو او د ځان د موندلو نوم هم وي. اوس زما ژوند نور هغه پخوانی ګډوډ حالت نه و. هر څه یو ډول منظم و، خو دا نظم د درد له لارې جوړ شوی و، نه د خوشحالۍ له لارې. ما زده کړې ته دوام ورکاوه، لیکل مې کول او د خلکو سره مې ورو ورو اړیکې جوړولې. اوس زه خپل ژوند ته په بل نظر ګورم. زه نور د تیر په بند کې نه یم، بلکې له هغه څخه زده کړه کوم. هر څه چې تیر شوي زما د جوړېدو برخه ده. ما زده کړل چې انسان یوازې هغه وخت نه ماتیږي چې درد ورنه کړي، بلکې هغه وخت ماتیږي چې له درد څخه هیڅ زده نه کړي. او زه اوس دا وایم چې زه مات شوی وم، خو ورک شوی نه وم. دا زما د ژوند کیسه وه، د مینې، درد، پرېښودو او بیا جوړېدو کیسه. زه هغې ته د زړه له کومې بد نه وایم، ځکه چې هغې ماته یو درس راکړ چې ځینې خلک زموږ په ژوند کې د پاتې کېدو لپاره نه، بلکې د بدلولو لپاره راځي. نن زه یو نوی انسان یم، نه هغه هلک چې یوازې د مینې په لټه کې و، او نه هغه سړی چې یوازې په درد کې بند و. زه اوس هغه څوک یم چې خپل ځان پیژني، او دا تر ټولو لویه بریا ده. د نیمګړې مینې سفر لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې وروستۍ برخه. امید لرم چې کیسه به مو له پیل څخه تر پایه پورې سره اورېدلې وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. قدرمنو او خوږو اوریدونکو، که غواړئ چې ستاسو د خوښې لنډې کیسې او ناولونه درته نشر کړم، نو تاسو کولی شئ چې نوم یې په کمنټ کې را سره شریک کړئ، تر څو په راتلونکي کې درته نشر کړو. تر بلې کیسې پورې مو چې زه سمیع الله ایوبي په خدمت کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.